مننه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باست دی. دوستانو د 4-5 ورځو راهیسې په سوشل میډیا کې دغه موضوع ډېره زیاته ګرمه ده چې تاسو بغیر له انټرنیټه واتساپ وکاروئ. یعنې ستاسو سره به انټرنیټ نه اوسي، ډیټا به نه اوسي، هیڅ کوم داسې وای فای تاسو به د موبایل سره کنیکټ نه وي او ستاسو به واتساپ کار کوي. نو دوستانو دغه موضوع چې ده بیخي غلطه ده. غلطه په دې ده چې په هیڅ کوم اپلیکیشن یا ویب سایټ یا کوم داسې کوم سایټ نشته دی چې هغه د بغیر د انټرنیټ د سروره وګرځي. نو زیاتره زموږ پښتانه ورونه دي چې دغسې موضوع ته یې دغه ورکړی دی چې دغه بغیر د انټرنیټ دا هیڅ حقیقت نه لري. دا د هغه ملکونو دپاره چې کوم ملکونو کې مثال دا ستاسو واتساپ بیني، لکه بعضې په عربي ملکو کې، بعضې داسې نور ملکونه دي چې په هغې کې واتساپ بند دی. د دې دپاره واتساپ کمپنۍ یو اپشن ورکړی دی د فروکسي په نامه. هغه به تاسو داسې کار وکړي که چېرته ستاسو واتساپ اپډیټ کړی نه وي، تاسو به لومړی لاړ شئ خپل واتساپ به اپډیټ کړئ. کله چې اپډیټ کړو واتساپ نو تاسو په سیټینګ ته به د واتساپ لاړ شئ، هلته به تاسو ته یو نوی اپشن راغلی په سیټینګ کې چې فروکسي په نامه. هغه فروکسي کې تاسو به د هغې ملک دغه راواخلئ نوم چې په کوم ملک کې اوسیږي، په کوم ځای کې اوسیږي، هغه نوم او وبلیکئ فروکسي. تاسو ته به یو فروکسي کوډ راسي. زه تاسو ته عملي په دغه ښیم په ویډیو کې ګورئ. تاسو به لومړی راشئ واتساپ ته خپل. په هغې صورت کې چې تاسو کله خپل واتساپ اپډیټ کړئ، واتساپ ته چې کله راغلی په دې پاس 3 ټکو به کلیک وکړئ. په 3 ټکو چې کله کلیک وکړئ، دلته به لاندې اخر ته تاسو راشئ، د نیټورک باندې به کلیک وکړئ. په نیټورک هم چې کله کلیک وکړئ، اخر ته به راشئ، دلته یې لیکلي ګوره فروکسي. دغه فروکسي چې لیکلی دا فروکسي دې دپاره به تاسو لومړی لاړ شئ ګوګل ته. په ګوګل کې به په کوم منطقه کې چې اوسیږئ د هغې ځینوم او د لکه مثال د وبلیکئ فروکسي. دا چې ولیکئ ستاسو به فروکسیانې راشي. د کوم منطقې فروکسي چې راغله هغه به راکاپي کړي د ګوګل او په دې کې به پیسټ کړئ. کله چې دا سیو ووهه نو دا د دې دپاره دی چې ستاسو به مثال مخکې به د نورو ملکو کې چې د کوم ملکو کې چې واتساپ بین دی هغې کې به تاسو وی پی این کنیکټ کوو، بیا به تاسو دغه واتساپ کارو. نو اوس دا فروکسي د دې دپاره دی چې وی پی این ته حاجت نشته دی او تاسو کولی شئ چې بغیر د وی پی نه دغې د فروکسي په ترو باندې واتساپ وکاروئ. او دغه کومې خبرې چې په سوشل میډیا کې روانې چې دغه واتساپ فری واتساپ دی او بغیر د نیټ او بغیر د وای فای، دا هیڅ حقیقت نه لري. او زیاتره دوستانو موږ نه دا پوښتنه کول چې دا څنګه بعضې داسې خلک دي چې هغې د فال کړي دي اوس په خارج کې، په عربو کې یا په نور داسې ملکونو کې چې هلته کوم افغانان اوسېږي، زیاتره داسې افغانان دي چې هغې د لیک لوست نه لرې پاتې دي، خو هغه ویډیوګانې یې لیدلې دي، بیا یې واتساپ کار نه کوي. ځه ګورئ تاسو دلته دغه فروکسي کوم اپشن چې دی دغه آن کوئ تاسو، نو بیا تاسو واتساپ کار نه کوي. دا به تاسو بیرته دا کوم شین نښان چې دا به آف کړئ نو ستاسو فروکسي به بنده شي او واتساپ به بیرته په نارمل حالت کې کار وکړي. دا په هغه ملکونو کې کار کوي په کوم ملکو کې چې واتساپ